السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری زاهد حسین او تاسو ګورئ سوات آنلاین 3 چینل. ګایز نن سره یو ویډیو شریکوم چې کوم په ترکیه کې دی د قرآن مجید چې دی نو د کوم کچرې باکس چې دی د ډسبین د هغې نه راچوتی سایکل بین هغې ډسبین نه راچوتی نو څو ملګري دي د هغو ویډیو ده او اوس موږ ته والله ډېر زیات پرې خفه شو. نو څه به ووایو اوس چې دا کوم موجوده حالات په ترکیه کې روان دي، الله تعالی دې خیر وکړي په ټول مسلمان دی، الله تعالی خپل رحم وکړي د شام او د ترکیې مسلمانانو. خو بهرحال داسې نه پکار دی چې دا قرآن مجید چې دی نو موږ تاڼې ته هم لاړو لګوو، موږ هلته هم وښو. خو راځئ دا ویډیو ګروپ تر اخره پورې موږ سره اوسئ، اخره کې پې بس کوو. دا ما عزتمند وګوره خو د افغانستان طالب یو، خو د پاکستان حکومت یو، خو د پاکستان د ارض حکومت یو. دا وګوره دا زما دلته ارونه راغلي دوی کباړ ټولۍ کباړ، زه خپل هم کباړ ټولم، دوی هم کباړ ټولۍ. دا په ډسبینو کې پراته و، دې ته وګوره دا غورځئ دا په ډسبینو کې پراته و، زما د ورور راوړل دلته. دا وګوره دا ټول دی خو به ونیسو دلته. دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هره ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته او لږ نه دي که نه ډېر پکې پراته دي، ډېر زیات و، ځکه چې دې ته هغه د بوجۍ ډکې کړي ده که نه. راځو دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي، په دې زموږ او ستاسو ایمان دی، زموږ او ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی، به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو، تاڼه کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي، هغه ویل دا مفتیتال ته ویل جومات ته، چې جومات ته هم کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ، دا دلته نشته، وایي دا سپایر شوي دي. زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو، دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو. دا سپایر نه دی، ته وګوره دا قرآن مجید دی. دا زما د وروڼو غونډ کړي دا ویډیو تاسو ته ما شیر کړه، د دې دپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځئ، د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ. په ترکیه باندې کېږي جهاد. دا قرآن مجیدونه دي، دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي، د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کېږي غیر د دې ملک نه. دا قرآن مجیدونه تاسو وینئ، دا تاسو ما کړي دي، لاندې پراته دي، هره ورځ دومره موږ ګونډو، هره ورځ دومره موږ ګونډو. عادتا چې کوم مالک دی هغه ته ما ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوو، دا په کاټن کې واچي، فابریکې ته به لاړ شي، دا به موږ خرڅ کړو، کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو. دا مقبره ده مخامخ دی کې، دا ورته دې ته موږ کند وباسو، د پولیسو ته مو ویل هغه ویل چې دلته یې مخ اخوئ، په دې باندې پولیس ولاړ دا به د شپې ماښام به وړو، د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ دلته خښو او دلته به موږ جنګ کوو، خو هغه حکومت یې خو هر څوک یې موږ پې کوو، یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو، یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان شي. او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ورته ونه جنګېږو، نور په پسته جنګېږو، په ځمکه به جنګېږو، په پیسه به جنګېږو، هغې باندې هم جنګېږو. دا د آخرت ګټه ده زموږ، دنیا مرسې دغسې ده. زه خپله مې هم زما د ترکیان خپل هم زړه موړ دی، ټول انډیوالانو ملګرو مې زړه تور دی، همدغه کار ورسره کوو انشاءالله موږ هم ورځو ترکیه ته. او باقي پای دا قرآن مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو ته دا کوم چې شاپر کې پراته دي دا ټول قرآن مجیدونه تاسو او دا په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی او کوم مثال مشرف دی او کوم باچا دی هغه ته دا ترکیه ته دا وکړي چې مثال دا دغه کې د دې لار روباسي چې دا دلته نه غورځي. دا څنګه مسلمانان دي؟ دا چې کوم دی موږ له خفګان مقام دی او افسوس مقام دی چې لکه قرآن مجید زمونږ چې دی نو د الله تعالی آسماني کتاب دی، موږ په ایمان راوړی دی، موږ له داسې حفاظت او په داسې ځای ښوده پکار دي. دوی وایي چې موږ جومات ته مړه، خو جومات والا وایي چې دا ایکسپایر شوی دی، دغه چې کوم مولیان وایي هغه وایي چې دا ایکسپایر شوی. والله علي مستدې د خولې خبره نه په خوا به د ځانه نه شو ویلی که نه، خو بهرحال د دې د خولې خبره تاسو په خپله واورئ. دوی وایي چې لکه موږ جومات ته مې وړه، موږ پولیس سټیشن ته پسې هم لاړو، هلته کې پې هم دغه چا پسې ایکشن وانه غوښتو. نو اوس نه شو ویلی، څه خلک وایي چې زلزله دې وجې نه راغلې، خو بهرحال د انسان خپله ګمراهي ورو زیاتېږي، الله تعالی په خپلو کارونو بیا پوهېږي، نو هم پکې څه نه شو ویلی دغه چې بهرحال الله تعالی د ترکیې ټول مسلمانان په ترکیې او په شام مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي، الله تعالی په ټولې امت مسلمان باندې خپل رحم وکړي. او دغه ویډیو موږ تاسو سره شریکه کړه او د خدای په امان.